بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې کابل ګل دی، د عرفات الله تره یم. دا حادثه چې کله پیښه شوه ورګنم دا نه کومې میک سره څه شخصي دښمني لرله، نه م پېژاند، نه م د کوم د کوم و، دغه د اسماعیل خیل ولسوالۍ د کوپل خیل و، میږ یې توره وړی و. کوم مشکل د سړي خلکو سره میږ نه لرل. دغه په خطایي کې ولګه دننه میږ سره نه دولت کوم فشار وړی دی، نه کومه بل اقصادو د رسنۍ تبلیغات میډیاوې د رنګ بدای د میږ هم کې دغه داسې نه ده چې یوه دولت ته رنګ بدای ده، دا میږ رنګ بدای هم دی چې چیرې د خلکو یې ومنله، میږ خپل خواښه د سړي نه غلطي شوې وه. په غلطۍ کې چې میږ کله به مکمل معلومات روخوسته ورګم د سړي نه توپنچه خپله خلاصه شوې ده، ډوک ته ډوک نه مرمۍ ورغلې ده، دا یې لګېدلی ده. دا که نه کومه میږ دولت سره کومه ستونزه لرو، کوم نه میږ سره ظلم زیاتی کړی دی، میږ سره ټول ورګنې ناروغي دي ورګم اندازې کې ورګم ننوتي کړي ده، فاتحو تر سره نوستی ورګم ښه په درنده سترګه یې میږ سره کتل دي، میږ دوی نه ډېر مننه دی. زه خپل المار خان به نوم دی چې دغه عمل دی، دغه پلور به تره ځای دی. نو دا خو داره وشو وروره چې دا وړکي په بازار کو کور کا چارې کړه د مزدګار تیم بیا روکې شوه، سبزي یې وخوسته، دوړه په موټرسایکله سوره وو، سبزي یې روتلله، بیا نو تپنچه ټانګ شه، مخ یې ورلولی دی، د مخ ته وړکي ښه وله تپنچه وه ټانګ وشه تر پته نه ولګه، دا څټ یا وړکی چې پسې سور و دا یې موټرسایکل نه تر ولوېد، دا چې که تر چې تر کې شوی دی ای چا نه چې تپنچه خلوصه وه په دا وسلو تر خلوصه وه چې چا ورته ایل دي چې وره د تپنچه که د کارتیسی دی یغه ورته چې کارتیسی نشه که د سړک ته یې شخله ولیدو، تپنچه خلوصه شوه، تپنچه شو خلوصه شوه، دا مرمۍ ورغله دغه څټ یا وړکی چې پسې نوسو دا وړکی په دغه ځینې ولګېد، دا وړکی چې ولوېد را د مخ ته وړکی پسې رجګ شو، دا جیپ ولي، دا بل سړی ورته راوتیږ شو، دا چا ډاز وکړه دغه مرمۍ ولولوړه، دا ورته روغی دغه رشکا ورته روغوښته، چله دغه رشکې ته وی چاپ جیب کړي چې دا ډاکټر ته یې ورسوي. په دا ځای کې رشکا ورته روغلی دی، دغه وړک د دویم وړک دغه ته لوس ورچولی دی، دا لوس کې رنولی دی، وچه تره دا وړکی دا بل وړکی نشه، دا وړکی تره خپل پسې لوړ دا چې ډاکټر ته صدیق الله یې بیلی، دغه ډاکټر ته یې چې ورسوه، په دا ځای کې وړکی په خاک ورسېد، وړکی چې په خاک ورسېد لا ته حکومت ورغی، دا څه وشو څوک دي څوک دي، خو اخر څه د پسټلیو ما چې مخمنبي خپل عاجز پسې ورغی، ورته چې تو صحیح اندېښنا شو، راشد پسې ورغی، خو د ورور دی الله نمیږي، نه مو شخصي دښمني وه او اکادمي هېڅ شی نه و، رافات نمیږي، ښه کابل آغا او ګلبرای نمیږي، نو څه هېڅ مشکل نه و، میږ ته ډېر عزت وکړه حکومت ته، خدای دې عزت ورکړي. دا څوک چې درواغ یایي ورکه دې مو میډیا کې چې درواغ یایي دا ساچي پخته دي، ځکه چې دا درواغجن دي، د حکومت رنګ بدوي، دغه سې میږ رنګ بدېږي چې دا څه په زور در نه قابله کړه، دا غلط اقصاد وکړه.